Number 1. दरवाज़ा څوک ټکوي? Who is knocking the door? Who is knocking the door? ته ولې ژاړې؟ Why are you crying? Why are you crying? زه له بس څخه پاتې شوم. I missed the bus. I missed the bus. زه په رش کې بند یم یا په رش کې ایسار یم. نو په انګلیسي کې به وایو I am stuck in traffic. I am stuck in traffic. stuck معنا بندیدل یا ایساریدل. traffic ویل کېږي رش ته. ته هغه پیژنې؟ Do you know him? Do you know him? ته هغه پیژنې؟ نو ویل کېږي پیژندل. him معنا هغه. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. I have told him many times. I have told him many times. ما هغه ته څو ځلې ورته ویلې. many times معنا څو ځلې. told د ټیل دویم حالت معنا ده ویل. him معنا هغه ته. هغه ډیره بېوفا ده. She is very disloyal. disloyal ویل کېږي بېوفا. She is very disloyal. ما د هغه سره ژمنه وکړه یا واده مې ورسره وکړه. I promised him. I promised him. promise معنا ژمنه کول یا له چا سره وعده کوله. وروسته راشه. come later. come later. اوس باران وریږي. It is raining now. It is raining now. The raining مطلب دی باران اوریدل. now معنا اوس. هغه څو کلن ده یا د هغه عمر څومره ده؟ How old is he? How old is he? How old معنا څو کلن. he معنا هغه. ما نن $1000 تاوان وکړ. I lost $1000 today. I lost $1000 today. lost تاوان کول. lost بله معنا ورکېدلو ته هم ویل کېږي خو دلته درې مقصد معنا چې دا هغه تاوان کوله او د lose دویم حالت ده. today معنا نن ورځ. yesterday تېره ورځ. after the tomorrow سبا ورځ یا سبا بله ورځ. سبا نه بله ورځ. دروازه په کراره وټکوه. knock the door slowly. knock the door slowly. knock the door slowly. دروازه په کراره وټکوه. هغه مې ډیر یادېږي. I miss him too much. I miss him too much. miss معنا یادېدل. too much معنا ډیر زیات او د him معنا هغه. د نارینه لپاره کارول کېږي هم هغه او که چیرته هر سی بیا ویل کېږي هغه. د ښځینه لپاره استعمالیږي بیا. I miss him too much. هغه مې ډیر یادېږي. فقط غوږ ونیسه. Just listen.
just listen. دا دروغ دی. It is a lie. It is a lie. نور هیڅ هم نه. Nothing else. Nothing else. تا ولیکل. Did you write? Did you write? هغه وانه ورېدله. He didn't listen. He didn't listen. ایا تا ډوډۍ وخوړه؟ Did you eat food? Did you eat food? ما چای وڅښه. I took a tea. I took a tea. took د ټیک دویم حالت ده، معنی د اسهاله یا زیاتې معناوې لري، خو دلته یې مقصد اسهال دی. ارام اوسه یا ورخطا کېږه مه. Take it easy. Take it easy. څه وشول یا څه پېښ شوله. What happened? What happened? هغه ډېر مهربانه ده. He is very kind. He is very kind. Kind معنی ده مهربانه. د الله عبادت کوه یا الله ته عبادت وکړه. Pray to Allah. Pray to Allah. هیڅکله خراب مړۍ یا ډوډۍ مه خوره. Never eat stale bread. Never eat stale bread. stale خرابه. bread معنا ډوډۍ. ما هغه د غرمې ډوډۍ ته راوغوښته یا هغه مې د غرمې ډوډۍ ته دعوت کړ. نو په انګلیسي کې به وایو I invited him to lunch. I invited him to lunch. پرېږمې ده چې لاړ شم زه یا ما ته اجازه راکړه چې لاړ شم. Let me go. Let me go. د هغه سره خبرې وکړه. Talk to him. Talk to him. دوی ډېر بې وفا خلک دي. They are very disloyal people. They are very disloyal people. disloyal معنی ده بې وفا. people خلک. خواري کوه یا محنت کوه. work hard. work hard. ستا خبرې مې په یاد دي. I remember your talks. I remember your talks. کوه څه دي چې زړه غواړي یا کوه هر څه دي چې خوښه وي. نو په انګلیسي کې به وایو do whatever you like. Do whatever
you like. دلته یې راوړه. Please bring it here. Please bring it here. دلته یې راوړه. Bring معنا راوړل. د here معنا ده دلته. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر څنګ یې د بیل آیکن ووهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرته کومه غوښتنه نیوکه یا پیشنهاد لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې په کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.